غواړم ځان ثابته کړم زه یې وړتیا او پر ځان باور لرم. راشد خان. له هر څه نه مخکې مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. لوګر ګرینفورد تل ستاسو په چوپړ. د افغانستان د شلوریزو لوبو نوی ټاکل شوی کپتان چې اوس مهال د انګلند په 42 کرکټ لیګ کې د ټرنټ راکټس لوبډلې لپاره لوبیږي، تېره شپه په توپوهنه او توپ اچونې کې د ښه ځلیدو له امله د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. هغه له لوبې وروسته خبرې کې وویل چې ټوله لوبغاړو ونډه واخیست تر څو لوبه وګټي، او کله چې خپله د توپوهنې ته ښکته شو نو موخه یې د چټکو 25 تر 10 منډو جوړول ول چې هماغسې یې وکړ او بریا ته یې لوبډلې رسول یې اسان کړ. راشد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه راونډر دی وویل زه فکر کوم هو، خلک ما په دې کټګوري کې نه شمېري، خو زه پر خپل ځان او خپله وړتیا باور لرم. زه د تمرین پر مهال په دې برخه کې تل په خپلو مهارتو کار کوم. نومیالی زیاتوي چې تېره شپه لوبه کې څو بد بالونه وکړ چې له امله یې ډېر منډه جوړ شوی او د تېره شپه له خپله بالینګ راضي نه دی، خو هغه وایي چې په دې اړه به فکر وکړي او نور لوبو ته به لا ډېر خواري وکړي تر څو ښه لوبه وکړي. راشد تېره شپه په 42 کرکټ لیګ کې د ناردن سوپر چارج لوبډلې په وړاندې لومړی پر 20 بالونو د 11 منډو په بدل کې 3 وکټې واخیست او بیا یې په توپوهنه کې په 12 توپونو 25 منډې وکړ چې له امله یې ټرنټ راکټس لوبډلې په 2 وکټو ناردن سوپر چارجرز لوبډلې ته ماتې ورکړ. له توجه څخه مو نړۍ مننه.